tar farlig, gitt en time. Vet en utgang, habibi. Du tar farlig, gitt en time. Vet en utgang, habibi. سلام ګرانو دوستانو، خدای دې کړي چې روغ او جوړ به یاست ګرانو دوستانو. دا هم نن د راتلونکي سیزن د ریل پاس جایزې راځئ چې په شاعري کې وګورو ګرانو دوستانو. په لومړي RP کې چې په ریل پاس کې راغلي، یو هم د پن کړی سکن راغلی اسکلیټي، او یو هم پکې ګرانو دوستانو جوړه راغلې. تاسو یې راسره کتلی شئ، واقعا ښایسته جوړه ده، کتلی شئ ته ګرانو دوستانو. په لومړي RP کې یو هم جوړه راغلی، هم د پن یا د کړی سکن راغلی ګرانو دوستانو. راځو لسمې RP ته. په لسمې RP کې هم ګرانو دوستانو یو د بایک سکن راغلی، واقعا زبردسته سکن دی، زبردست سکن دی په ریل بس ګرانو دوستانو. راځو پنځلسمې RP ته. په پنځلسمې RP کې هم ګرانو دوستانو یو ایموډ راغلی، تاسو راسره کتلی شئ، واقعا ښایسته ایموډ دی. او پایلایټ کې ګرانو دوستانو بیا هم یو د ریل پاس د کور فوټو دی، او ګرانو دوستانو دا هم کلي بند یا ځونډی، تاسو راسره کتلی شئ. راځو ګرانو دوستانو شلمې RP ته. ګرانو دوستانو په شلم RP کې په پر کې ګرانو دوستانو تاسو راسره کتلی شئ چې یو هم پراشوټ دی، او بل هم ګرانو دوستانو د ګرنیټ کیل مسیج دی په ریل پاس کې. پایلایټ کې زبردسته کیل مسیج واقعا. راځو ګرانو دوستانو پنځه-ویشتمې RP ته. په پنځه-ویشتم RP کې ګرانو دوستانو هم یو بې ډوله جوړ راغلی، یو PUBG ډیزاین کړی، خو د PUBG کار نه دی ګرانو دوستانو. را درومو دېرشتمې RP ته. په دېرشم RP کې څه شی دی ګرانو دوستانو؟ په دېرشم RP کې هم تاسو ورسره کتلی شئ، یو د بګي سکن دی، زبردسته سکن دی واقعا، سپین رنګه، او یو هم ګرانو دوستانو پکې میتھک ایموډ دی، ښه ایموډ دی واقعا په دېرشم RP کې ګرانو دوستانو. یو هم میتھک ایموډ. ګرانو دوستانو پنځه-دېرش RP ته. ګرانو دوستانو تاسو راسره کتلی شئ، پنځه-دېرشتم RP کې هم یو بې ډوله ګن سکن راغلی. را درومو ګرانو دوستانو څلوېښتمې RP ته. په څلوېښتم RP کې ګرانو دوستانو یو د ګروزا سکن راغلی، واقعا زبردست فیلډن، زبردسته سکن دی د ګروزا ګرانو دوستانو. په لومړي ځل یو زبردست سکن وینم د ګروزا، واقعا ښه سکن دی ګرانو دوستانو. دا هم د پنځوسمې RP جوړه چې میتھک لباس دی، واقعا ګرانو دوستانو ښه لباس دی. د ټولو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. خدای په امان.